بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. د تاسو د کورونو ښوونکې زینب حمیدي د تاسو په چوپړ کې حاضره ده چې نن د ټولګي شپږم ټولګي ریاضي مضمون او پښتو ژبه کې د تاسو چوپړ کې دلته تاسو ته ښه راغلاست وایو. ګرانو زده کوونکو، د تاسو د ریاضي شپږم ټولګي چې درې عناوینه مو ولوستل، زده مې کړل چې په هغو کې رومي ارقام وو، په 2 او 3 باندې د قابلیت تقسیم یا ویشل، او بیا هم تر 4 او 5 پورې مو د قابلیت تقسیم ولوستل. او بیا هم نن مونږ د خپل لوست کې د هغه درسونو تکرار یعنی کاري مخ او تمرین ته راغلي یو. په ځینې کتابونو کې د تاسو د کتابونو مخ به 6 وي، خو په ځینې کتابونو کې به همدغه صفحه په 5 مخ کې وي چې تاسو د دغې فصل یا د دغې څپرکۍ ټول درسونه په لنډه توګه په دغه پوښتنو کې تاسو کولی شئ چې حل یې کړئ. امید دی چې بیا هم تاسو د خپلې کتابچې د ځانه سره لرئ، د خپل کتابونه مو در سره شته او پنسلونه او تیار یاست چې موږ د خپل د نن ورځې درس شروع کړو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ګورئ چې ما سره د تاسو د 4م صنف درس دی دلته. د تاسو دغه پوښتنې په 3 برخو باندې ویشل شوي دي چې هره برخه به یې موږ پکې بعضې سوالونه حلوو او د هغه سوالونو جوابونه به تاسو هم لاسته راوړئ. د مونږ لومړی درس دلته ویل شوی دی چې اول بخش، یعنی په دغه اول بخش کې مونږ سوالونه مونږ ته څه شي ویل شوي. د پوښتنې په لومړنۍ بخش کې مونږ ته ویلي چې 3 عددونه ولیکئ چې پر 5 د تقسیم قابلیت ونه لري. اوس ګرانو زده کوونکو، که چېرته تاسو په خپل تیر لوستونه په سمه توګه لوستي وي او پکې تمرین ولرئ، نو تاسو یې کولی شئ چې اوس په ډېره اسانه توګه باندې دغه سوال حل کړئ. که مونږ د خپل د تقسیم قابلیت پر 5 باندې د هغې تشریح ته راشو، نو مونږ لوستي وو چې هغه اعداد چې د هغې لومړی عدد یا رقم یې یا 0 وي یا هم 5 وي، پر 5 باندې پوره د ویش قابلیت لري. خو دلته یې مونږ ته ویلي چې تاسو 3 داسې عددونه ولیکئ چې پر 5 باندې د ویش قابلیت نه لري. یعنی مونږ هغه 3 اعداد پیدا کوو چې د هغې یویز رقم نه 0 وي او نه 5 وي. نو که چېرته مونږ دغه عدد لیکو، مونږ ویلی شو چې دا عدد 5 ته د قابلیت ویش نه لري، ځکه چې د 5 د قابلیتو د ویش قانون ته تطبیقیږي نه. که زه چېرته دلته یو عدد ولیکم چې 361، دغه عدد تاسو ښه په غور سره وګورئ. د دغې عدد یویز نه 0 دی او نه هم 5 دی. مونږ ویلی شو چې دغه عدد پر 5 باندې د قابلیت ویش نه لري. ولې؟ ځکه چې د 5 د قابلیت ویش قانون همدا دی چې یویز یې باید 0 یا 5 وي، خو دلته نه 0 دی نه 5. نو دغه ټول عدد په 5 باندې د ویش قابلیت نه لري. که مونږ ته یې ویل چې 3 عدده ده، خو د مونږ لومړی عدد شو، مونږ به وایو چې ب. بل داسې کوم عدد تاسو کولی شئ چې مختلف اعداد پیدا کړئ او دلته یې ولیکئ. لکه په مثال د توګه 440. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو دغه مثال ګورئ 440 مونږ وایو چې دا پر 5 د قابلیت ویش نه لري. سمه ده؟ 450 پر 5 باندې د قابلیت ویش نه لري. ولې؟ ځکه چې د 5 د قابلیت د ویش په قوانینو دا نه تطبیقیږي. مونږ ویلي یو چې په 5 باندې هغه اعداد پوره ویشل کیږي چې لومړی یا یویز رقم یې 0 یا 5 وي، خو دلته نه 0 دی نه 5 دی. نو مونږ ویلی شو چې دغه 440 پر 5 باندې د ویش قابلیت نه لري. جیم یا 3م عدد مونږ کولی شو چې دا وټاکو 14. 14 پر 5 باندې پوره د ویش قابلیت نه لري. بلکل. ولې؟ ځکه چې یویز یې نه 0 دی او نه هم 5. نو مونږ ویلی شو چې دغه عدد هم پر 5 د قابلیت تقسیم نه لري. د مونږ 2م مثال یې دلته مونږ ته ویلی دی، یعنی دویم سوال یا دویمه پوښتنه ده.
موږ ته یې ویلي 2 عددونه ولیکئ چې پر 3 د تقسیم قابلیت ونه لري. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ پر 3 باندې د تقسیم د قابلیت د تعریف په اساس مخته تللي وو او موږ دا لوستي وو، هغه اعداد چې د هغې مجموعه که چیرته پر 3 باندې پوره ویشل کېدل، نو موږ وایو چې ټول عدد پر 3 باندې پوره ویشل کېږي. یعنې که موږ ووایو چې 1 جمع عدد د موږ 15 دی، موږ وایو چې 1 جمع 15 مساوي په څو کېږي؟ 6. دغه 6 پر 3 باندې موږ وایو چې 6 پر 3 باندې د ویش قابلیت لري. ولې؟ ځکه چې مجموعه حاصل یې 6 دی، 6 پر 3 باندې پوره ویشل کېږي. موږ وایو چې 15 هم پر 3 پوره ویشل کېږي. خو موږ ته یې ویلي تاسو به داسې اعداد پیدا کوئ چې هغه اعداد پر 3 باندې تقسیم قابلیت ونه لري. یعنې که چیرته موږ د هغې مجموعه یو ځای کړو، نو هغه مجموعه موږ ته هغه عدد را نه کړي چې پر 3 باندې د ویش قابلیت ولري. راځئ چې موږ راشو اول مثال ته. وایو 14 ب 918 او جیم 10. اوس موږ ګورو یو په یو راځو دغه اعداد د خپل ګورو چې آیا پر 3 باندې د ویش قابلیت لري او که نه لري. موږ ویل چې 14 موږ چیرته که مجموعه د اعدادو پر 3 پوره د قابلیت ویش درلوده، موږ ویل چې 14 هم په 3 باندې پوره د ویش قابلیت لري. یعنې که چیرته زه دلته ولیکم چې 1 جمع 4 مساوي په څو کېږي؟ 15. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو ویلی شئ چې 15 پر 3 د ویش قابلیت لري؟ بالکل نه لري. ولې؟ ځکه چې دغه 15 په 3 باندې پوره نه ویشل کېږي. نو موږ وایو چې 14 پر 3 د ویش قابلیت نه لري. دا عدد بیا هم ګورو 918. 9 جمع 3 جمع 8 مساوي، یعنې 3 جمع 9 کېږي؟ بالکل. 3 جمع 9 12. 12 جمع 8 10. اوس 10 موږ وایو چې پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت نه لري. نو خپله دغه 918 هم پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت نه لري. نو موږ یې لیکو چې 918 پر 3 د ویش قابلیت نه لري. آفرین، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. تاسو کولی شئ چې پرته له دې مثالونو نور هم لا ډېر مثالونه په خپله کتابچو کې ولیکئ. دریم جزئیه، دریم مثال یې دی 20. موږ ویل چې موږ بیا هم مجموعه د دې ټولوو که چیرته یې مجموعه پر 3 باندې پوره د قابلیت ویش درلود، نو موږ وایو چې دغه عدد هم پر 3 پوره د ویش قابلیت لري. 2 جمع 0 موږ وایو چې بیرته 2 کېږي. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو ویلی شئ چې دغه 2 پر 3 باندې د ویش قابلیت لري؟ نه لري. آفرین، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. نو موږ یې لیکلی شو دلته چې 20 پر 3 د ویش قابلیت نه لري. سمه ده؟ انشاءالله چې تاسو به دا حل کړي وي او په دې کې به هیڅ هم کومه مشکل نه لري. په همدې توګه ګرانو زده کوونکو، راځو د خپل د پوښتنې دریم سوال ته. په دریم سوال کې موږ ته ویلي دي چې په لاندې عددونو کې هغه عددونه پیدا کړه چې پر 4 د ویش قابلیت ولري. اوس موږ بیا هم یو لنډ تکرار د خپل د درس کوو چې موږ په د 4 باندې د ویش قابلیت ولوستل په تیر درسونو کې، او موږ په هغې کې 3 دانې قوانین هم زده کړل. لومړی قانون یې موږ ته ویلی و چې هر هغه عدد چې د مرتبو یویز او لسیزه رقم یې 0 وي، هغه عدد څه شی دی؟
پر څلورو باندې پوره د ویش قابلیت لري. راځئ لومړی د خپل دا قانون په دغه اعدادو باندې تطبیق کړو. مونږ ویل چې چیرته د مونږ د عدد یویز او لسیز صفر وي نو هغه عدد پر څلورو د قابلیت ویش لري. اوس یې ګورو چې آیا د دغې عدد یویز او لسیز صفر دی؟ نه دی. دا نه دی. دلته هم نه دی. یویز او لسیز یې نه دی. لکه 604 نه دی صفر یویز او لسیز یې. 912 هم صفر نه دی یویز او لسیز یې. 206 هم نه دی. 324 هم نه دی. 4014 هم نه دی. 396 هم نه ده. 822 هم نه دی. 643 هم نه دی. 822 هم نه دی. او 643 هم نه دی. 306 هم نه دی. 414 هم نه دی. 618 هم نه دی. 304 هم نه دی. 804 هم نه دی. ولې؟ ځکه چې د دغې رقمونو یا د اعدادو یویز او لسیز صفر نه و. نو د مونږ لومړی قانون پې باندې نه تطبیقېږي. مونږ ویلی شو چې په دو کې هغه اعداد یعنې تر اوسه پورې نشته. بیا هم راځئ چې د خپل دویم قانون پرې تطبیق کړو. مونږ وویل که چیرته د مونږ دویم قانون کې چې د مونږ یویز یا 4 وي او یا هم 2 وي یا هم 6 وي نو مونږ ویلی شو چې د هغې لسیز رقم طاق وي. یعنې یویز یې 2 یا 6 وي او لسیز یې طاق وي نو مونږ هغه عدد هم ویلی شو چې دا پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري. یعنې کولی شو چې دغه 1022 یویز یې 2 دی خو لسیز یې باید طاق وي. 2 طاق نه دی. یو جفت عدد دی نو مونږ ویلی شو چې دا عدد هم نه دی. 508 یویز یې نه 2 دی نه 6 دی نو درې نه هم تیریږو. 604 یویز یې نه 2 دی او نه 6 دی. 912 په دې کې یویز یې څه شی دی؟ مونږ ویل چې که چیرته یویز یې 2 یا 6 وي لسیز یې طاق عدد وي. دلته یویز څه شی دی؟ 2 د مونږ قانون سره سمون لري. لسیز یې یو طاق عدد دی نو مونږ یې دغه حلقه کولی شو. مونږ وایو چې 912 په 4 باندې پوره د ویش قابلیت درلودی شي. ولې؟ ځکه چې دا د مونږ دویم قانون سره سمون لري چې د هغې اوله یې رقم یې څه شی دی؟ 2 ده او لسیز رقم یې یو طاق عدد دی. بیا هم مونږ راځو وایو چې 206 وایو د 206 یویز رقم 6 دی خو لسیز یې طاق نه دی. صفر د صفر یو جفت عدد دی نو مونږ نشو ویلی چې دا پر 4 د ویش قابلیت لري. بیا هم 324 دا هم پر 4 باندې پوره قابلیت د تقسیم د دویم قانون په اساس نه لري. 4014 هم نه لري د دویم قانون په اساس ځکه چې یویز یې نه 2 او نه 6 دی او لسیز یې هم که طاق عدد دی خو یویز یې 2 یا 6 نه دی. راځو 396 ته. په 396 کې یویز یې 6 دی او لسیز یې هم یو طاق عدد دی چې د مونږ د دویم قانون سره سمون لري نو مونږ وایو چې 396 هم پر 4 د ویش قابلیت لري. بل مثال د مونږ هم دی چې 822 داسې یو عدد دی چې د هغې یویز 2 دی لیکن لسیز یې یو طاق عدد نه دی نو مونږ ویلی شو چې دغه عدد پر 4 د ویش قابلیت د دویم قانون په اساس نه لري. 640 هم نه لري. ولې؟ چې یویز یې نه 2 دی نه 6. دلته هم 640,842 داسې یو عدد دی چې د دویم قانون په اساس باندې په 4 پوره قابلیت د ویش نه لري. ولې؟ یویز یې نه 2 دی او نه هم 6 لسیز یې هم طاق عدد نه دی. 386 مونږ وویل چې که چیرته د دویم قانون په اساس باندې یویز 6 او لسیز یې طاق وي نو دا بالکل سمون لري. یویز یې 6 دی لسیز یې 2 دی چې یو طاق عدد دی نو دا هم پر 4 د ویش قابلیت لري. 414 بیا هم د دویم قانون په اساس پر 4 باندې د ویش قابلیت لري. ولې؟ یویز یې 6 دی او لسیز یې 1 یعنې طاق دی. هم یې حلقه کوو.
618 مونږ وویل که چیرته یویز یې 2 یا 6 لسیز یې طاق وي. دلته یې یویز 2 او 6 نه دي لیکن لسیز یې طاق دی نو مونږ نشو ویلی چې دا پر څلورو پوره ویش قابلیت لري. بل عدد مو د مونږ دی 304. 304 هم داسې یو عدد دی چې پر څلورو باندې د ویش قابلیت د دویم قانون په اساس نه لري. او 804 هم نه لري ولې چې د دې یویز نه یو طاق نه یو 2 او 6 دي او نه هم د دې لسیز یو طاق عدد دی. نو مونږ د خپل د دویم قانون په اساس باندې دلته 4 اعداد پیدا کړل چې هغه په څلورو باندې د ویش قابلیت لري. راځو اوس د خپل په همدغه اعدادو کې هغه اعداد چې دریم قانون سره سمون ولري. یعنې د مونږ په دریم قانون کې څه شی ویلي که چیرې د یو عدد یویز رقم 4 0 یا 8 وي او لسیز رقم یې جفت وي. ګرانو زده کوونکو ښه مو پام وکړئ که چیرته یې یویز 0 که یویز یې 0 8 یا 4 وي او د یویز وي او لسیز یې جفت عدد وي. نو مونږ وایو چې دغه عدد چې دغه قانون سره سمون ولري مونږ یې وایو چې پر څلورو هم د ویش قابلیت لري. نو راځئ چې وګورو. 122 د دریم قانون په اساس باندې څلورو باندې د ویش قابلیت نه لري. ولې؟ یویز یې نه 0 دی نه 4 او نه 8. نو چې کله یویز یې سمون نه لري نو مونږ یې نور هیروو او نور مخته نه ځو په دې عدد کې. دویم عدد د مونږ دی 508. 508 کې یویز رقم یې 8 دی. نو دغه یویز رقم یې 8 او لسیز یې 0 دی چې جفت عدد دی. نو مونږ وایو چې د دریم قانون په اساس باندې 508 د څلورو باندې د ویش قابلیت لري. نو مونږ به دا هم حلقه کړو. ډېر ښه. 604 د دریم قانون په اساس باندې څلورو باندې د ویش قابلیت لري. ځکه چې اول یا یویز رقم یې 4 دی او لسیز یې جفت عدد دی. نو موږ دا هم حلقه کوو چې دا پر څلورو د ویش قابلیت لري. 206 موږ ته ویل شوي د دریم قانون په اساس که چیرته یویز رقم یې 0 4 یا 8 وي نو د دغه رقمونو نه یو هم دلته نشته. نو د نورو نه یې تیریږو او وایو چې دغه رقم پر څلورو پوره د قابلیت ویش نه لري. 324 د دریم قانون په اساس باندې پر څلورو پوره د ویش قابلیت لري. ځکه چې یویز یې 4 دی او لسیز یې جفت. تاسو سره د تاسو کتابونه شته دي نو انشاءالله چې تاسو به هیڅ هم تاسو ته کومه ګډوډي نه راځي او تاسو په دې فکر نه کوئ چې دا ولې. ځکه که تاسو هغه قوانین پوره زده کړئ د ځان سره حفظ ولرئ نو اوس چې څنګه تاسو ته دغه توضیحات درکوم تاسو یې په ډېره ښه توګه اخیستلی شئ. بیا هم 324 ته د دریم قانون په اساس باندې د قابلیت ویش لري. ولې؟ یویز یې 4 دی او لسیز یې جفت عدد دی. نو موږ یې هم حلقه کوو او وایو چې 324 پر څلورو د دریم قانون په اساس د ویش قابلیت لري. بیا هم 414 کې یویز رقم یې 4 دی په دریم قانون سره سمون لري. خو لسیز یې دلته یو طاق عدد دی. مونږ ویل چې لسیز یې باید جفت عدد وي. نو دا د قانون سره اوس سم مطابقت نه لري. مونږ وایو چې دا عدد پر څلورو هم د ویش قابلیت نه لري. بل عدد ته راځو وایو چې 822 هم څه شی دی؟ څلورو باندې پوره د ویش قابلیت نه لري. ولې؟ ځکه چې نه خو د دې یویز رقم 0 دی نه 4 او نه 8 دی. نو دې نه هم مونږ تیریږو. بل لوست کې بل دی د مونږ چې ویل 640 کې یویز رقم یې 4 دی خو لسیز یې جفت نه دی. نو دا هم نشي کېدلی چې پر څلورو پوره د ویش قابلیت ولري. په همدې ترتیب باندې 644,822 هم پر څلورو پوره قابلیت تقسیم نه لري. ولې؟ یویز یې نه 4 دی نه 0 او نه 8. 618 مونږ وویل چې یویز یې 8 دی لیکن لسیز یې باید جفت عدد وي خو یو طاق عدد دی. مونږ نشو ویلی چې دا پر څلورو د دریم قانون په اساس قابلیت د تقسیم نه لري. اوس 304 څه شی دی؟ مونږ وویل د دریم قانون په اساس باندې چې یویز یې څه شی وي؟
4 0 یا 8 یعنې د دغه 3 اعدادو نه باید یو لازما چې په یویز رقم کې وي او لسیز رقم یې جفت عدد وي. نو موږ ویلی شو چې 304 هم د 3م قانون په اساس په 4م باندې د ویش قابلیت لري. نو دغه عدد به هم موږ حلقه کړو. او بل عدد دی 804. 804 هم پر 4 باندې د ویش قابلیت لري. ولې؟ یویز یې 4 دی او لسیز یې جفت عدد دی. نو پر کل یعنې ټول چې مونږ وګورو په دغه اعدادو کې څو عدده پر 4 د ویش قابلیت لري؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یعنې هغه عدد کوم یو دی؟ ما سره یو ځای ولولئ. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، 508 604 912 324 396 380 414 304 او 804. دغه هغه اعداد دي چې درې واړو قوانینو چې موږ په نظر کې ونیول د هغې قوانین سره، یعنې بعضې یعنې په 2م قانون سره سمون درلود، بعضې د 3م قانون سره سمون درلود. خو په دغو کې هیڅ کوم عدد موږ پیدا نه کړی شو چې هغه د اول قانون سره یعنې یویز او لسیز یې 0 وي او د هغې سره سمون ولري. نو ګرانو زده کوونکو، د تاسو دغه 3 سوالونه چې موږ کار وکړ، تاسو بیا هم په همدې ترتیب په خپله کتابچو کې منظمه لیکئ. که چیرې تاسو ښوونځي ته ځئ نو د تاسو ښوونکي به حتما د تاسو نه پوښتنه کوي د دغې پوښتنو په اړه باندې، او انشاءالله چې تاسو په کتابچو کې که چیرته دغه منظم کارول شوي، تاسو د هیڅ رقم ستونزې سره نه مخ کیږئ. د تاسو ښوونکي به هم تاسو نه خوشحاله وي او تاسو به هم د خپل دغه سوالونه په کتابچه کې تمرین کړي وي. نو بیا هم د دغې پوښتنې 2م برخې پورې مو په پاک الله سپارم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. مننه. خدای پامان.